دا زمونږ کابل کې اپارټمنټ دی یو روم یې دغه دی زمونږ خو نه دی کرام نیولی دی ډېر ښایسته ښکلی اپارټمنټ دی او بل یې دا سیټینګ ایریا ده لوکس ښایسته پاک اپارټمنټ دی ډېر زبردست دی فیملی رن بزنس غوندې دی ډېر ښایسته دغه یې جوړ کړی اپارټمنټ دا کچن ایریا ده دغه بل بیډ روم دی درې باترومه لري بالکني هم لري او د کابل ویو ته ده کمله د کابل ویو ته ډېر جګ زمان چې فلایټ ټایم کې مسله را نه شي بس صحیح ده صحیح ده مطلب یې مونږ at a certain date چې نو یو ځای ته رسېدل دي که نه ډېر واجب دی باندې ډېر زور نه راوړم چې څه باندې چې کېدای شي تاسو فکر کوئ چې ته خو دلته پاتې کېږې خدای نخواسته څه مشکل راځي موږ ته به راشي ورته ته زه یو بله خبره personally don't think so it's gonna be any problem کلاو دي ریکارډینګ مې کلا دي بند دی که اوس ملګری وو تاسو کار ما نوٹ کړ چې لږ نن خو ټرافیک کم دی ځکه چې جمعې ورځ ده دفترې مفترې نشته دی خو یو څیز به منې چې لکه صفا سوتره روډونه یې بالکل ښه دي لکه ما اکسپیکټ کول نه چې دا دومره صفا سوتره به وي نو کابل کافي ښکلی ښار دی کلاو دی او سړکونه هم ښه ماشاءالله ښه دي پرون پکې ټرافیک ډېر زیات و نن پکې لږ ټرافیک هم خاله کم دی په اسانه باندې راورسېدو پرون د کابل ټرافیک ډېر زیات و دا واړه دی وایي چې وګوره یو دی څنګه چل دی خوب هستی چیر هستی دا وګوره جوړې ټیک ټاک یې هلته د کابل ډاون ټاون بلډینګونه راښکاره شو د خیر سره غټ غټ بلډینګونه پکې جوړ دي کابل کې ماشاءالله سیده که نه مسجد د عبدالرحمن جومات دی دا یو دې نه چې مخکې راشي دا 1.6 د عبدالرحمن جومات دی هغه دغه دی 500 میټر به وي دلته ودرېږم دې کې کوی موز مونږ هر ځای کوو نه وایه بس خبر درته یو کې زما خو زه خو به اډر فالو کوم چې دلته دا سپک کې درته ملاویږي که نه مخکې ورشم ودرېږم مخکې لږ ورشه خیر دی لږ مخکې ورشه پارکینګ راته میلاو شي هلته سلامونه د کابل نه د عبدالرحمن جومات کې مجموعي لمونځ وکړو یو انډیوال ملا وسم دننه دی دننه مو کې فلمونه جوړ نه کړم موږ چې څوک ومونې نیسي پته نه لګېږي دلته که چې پوره پته نه لګي مونږ ته موږ خو یو انډیوال ته منتظر یو دلته موټر ولاړ دی انشاءالله نور کابل هم ګورو دې ته عبدالرحمن جومات هم وایي او د کابل ګرانډ ماسک هم ورته وایي دوه نومونه دي دا د کابل جان یو تاریخي مسجد دی شاهد و شمشیره ډېر ښایسته تاریخي جومات دی خو مشکل دا دی چې دلته دا ځای لږ تنګ دی او ګڼه ګوره پکې ډېره ده چې ویډیو جوړی لس کسان باندې په مخه تېرېږي خو مسجد ماشاءالله ډېر ښایسته او پاس د کابل جان غر ته وګورئ
نه نه چاته نه ویل ما کو وخت جوړ کړ ها دا ډېر خو هم ته نه خوړلې سکندره بوډه لاسم کې وخوړلې ولې به ډېرې خورو او که نه خو ډېرې خورئ نو ډېرې روپۍ ورکوي قدامت دی زر کاله د کابل په دې غرونو کې دا کورونه چې جوړ دي پاس که نه دا زما انډیوال به ته وښایي زه نه پوهېږم چې دې ته دا خلک دا فرنیچر څنګه خېږي او دا مټیریل به څنګه خلک ورخېږي سړک خو نه لري ګران کابل جان ډېر ښایسته کابل جان دی خو په دې کابل جان کې مې یو کار نه دی خوښ چې دلته دا خلک ګندګي ډېره زیاته جوړوي آی ډونټ نو وای څه مشکل لري خو یعنې دا د غره کورونه ویني ډېر ښایسته ګلالي کورونه دي چې کله واوره پرېوځي نو ډېر ښایسته به ښکاري لکه چې کابل کې واوره پرېوځي دا افغاني نانونه دي اوریجنل افغاني لوی لانګ او دا دی زموږ د کابل جان نانونه بابر ته راننه وتلو بابر ګارډن چې دی که نه خو دا یار مې ستړی شوی ځان یې بجلیګر مولوي صاحب جوړ کړی دی لکه ظفر بھائی د بجلیګر مولوي صاحب شانې چل نه کړه مسلې باور بابا مقبرې ته ځو دعا ورته کوو نو ما چې بجلیګر مولا په شان دعا وکړو نو قبول وکړو ټوله ورځ کنځلې کوي الله دې وبخي هغه خو دوا نه کوي د هغه په شان دوا چې دې وکړله کار دې کړی خلکو نه لالو ډېر وګرځېدلو په کابل کې نن ستړي شولو موږ چې دا باغ بابر نن انشاءالله ایکسپلور کوو وینو د بابر مقبره هم دلته ده هغې ته به هم یو دعا وکړو او دا به هم وینو او بیا د ماښام اذان نه کېږي د مانځه ټایم دی مونځ به کوو بیا به نور د کابل ښار ته ورځو دننه اوس خو کابل ښار کې خو دا زوړ ښار دی بابر مقبرې ته رالو او دوی د نر زامنو ته داسې غټ خلپ لګولی دی چې دننه دې ورننوتلی نه شي نو بس هسې رالو بار نه به یې وینو دوا به ورته وکړو الله دې وبخي او بیا به ځو د بابر باچا قبر ته راغلي وو مونږ وختي داسې فکر کاوه چې نه خلپ ورته لګېدلی او دننه را پرېښودل نشته دا یو ماشوم رالی ماشاءالله چابي ورسوه ما ته لا پوښتنه هم وکړله چې دغه دی تاسو چابي څه کوئ وایي زما پلار دلته کار کوي دا د بابر باچا مقبره ده دعا مو ته وکړله هسې لیدونکو سره به یې شیر کړو یو کلمې ورنه مسلمان د مسلمان ورور جوړېږي کفر د اسلام دوست نه جوړېږي ریډي شه ها موږ او تاسو شکر ریډي شه بس قربان اوسئ چې کوم ځای کې موږ او تاسو کلمه وایي هغه ورور موږ او تاسو د یو بل سره ورونه یاست کړي دي اوچت خبره بیره ده ډېرې خو مې شله وکړه نه ډېرې شله لکه مطلب چې بس تا باید زه لکه لاړم لږ ریسرچ پې کوم خو زه ته یو بله خبره وکړم مونږ ملګرو ټکسیانې کوي که نه هغه یې ډېرې ټرایانې کړي خو اخره کې ټول په دې راغلي دي زه دا خپله ګوپرو استعمالوم اکثره پنځلس یې که دېرش مې لګوي پوره پنځلس دا ساین نه واوښتو بس به
شي چینج کولای ټیکټ زه چې ده که نه ته له بیګونه هم دې ځای کې دي ما سره دي صحیح ده زه مجبور یم بس چې کیسه ختمېږي نه راځي چې چرته ناسو راځي څه دا ته وګورم الله تعالی زموږ خوځي کوم سبا وخوځېږي بلا مخلوق دی هذاك باکسې صحیح کوه ښه بکسو ته مې خیال ده هسې ده چې پولې اخیستي ته راځې په داسې ځای کې به راځې که نه پرون په لګمه ماسې چې که دې نه وځي که نه پکه ماته وځي دا لیفټ به مه کوه دا ښه دی دې بلې ډایرکټ به دې لارې ته وځي که نه هغه ځای ته به وځي جومات نه کوې جومات سره ودرېږو که نه لیفټ ته که دغه ځای ودرېږه زه خو دوایم چې دا بازار به مونږ ډېر خراب کړي زه بازار سره به دا جومات به د بیګونو ته پوځو که دا تصویران به وباسو زما مقصد دا دی هغه ځای ته به دې بیا وباسو چې پوره خبره وکړې نو بیا پې زه هم پوه شم که نه ته مهاله ودرېږه بس خلک ولاړ دي به دلته نه بیګ هم والو پولې خستي به مو که بیا به وځو نه رایټ ته لیفټ ته انډیوالانو مې انارو تړه شو ویل انار جوس کړو په ما خو یې ونه څکلو ځان له وسک لکه زه د کونړ یم کونړ له کابل خو نه یم شاته ناست دی د ووایي د خدای دپاره د ووایي ځه د کابل جان ټرافیک کې خو سم ډېر خو د قادرخانه چې کله موږ شو مازې بس روان څو پورې روان مسجد شمشیر دو مسجد دو شمشیر ته ورسېدې نه دا خو ډېر بیزي ځای دی دلته موږ په دغه کې راورسېدو په موټر کې پیدل تلل ګران سوی ډېر ډېر لږ به په عذاب شي خو چې دلته به
چاته انټری هغه مو سره خرزویا ګوري چې ته ولې راغلی نه نه ودرېږي هم نه که نه هرن واما ګوري ماسه دې کې بریک نه ښه او کنه بیا به جړک مړک نه باندې یریږي څومره نه ده خو لاندې د ګاډي راښکاري چې بیا د ګاډي اړه مې سم دي باندې کوم ټایم لګي دوپهر ته راستون شو راغلی یو د سردار داود خان مقبرې ته دا خو یو ګمبد په لګېدلی دی خو د مقبرې نه چې دی اخوا د کابل ښار ډېر پراخه ښکاري ځکه چې دا ځای په جګه باندې دی نو د کابل ښار ته وګورئ داسې ښکاري لکه آینې ته چې ګورئ ټول د کابل ښار تاسو ته په نظر راځي لکه چې باران نه دی شوی دوړه موړه ډېره ده کلیر هر څه نه دي څنګه چل قادر خانه قادر خان راغلی دی کابل ته خو کابل بیسیکلی ورول افغانستان ډېر ګلالی دی ډېر ښایسته دی د زما انډیوالان چې دي دا پکې ډېر خوشحاله دي او دا اوپینین به زه دیو نه ماښام مې اراده وه ما چې زه دیو نه یو اوپینین المه چې دی څه تجربه لري زه خو بیسیکلی 4-5 ځله مخکې راغلی یم کابل کې دومره نیم ګرځېدلی څومره چې دا ځل وګرځېدم ځکه چې زه ایرپورټ هوایي ډګر کې کوشم کونړ ته لاړ شم بیا د کونړ نه راشم هوایي ډګر نه خارج ته واپس لاړ شم خو دا اوپینین زه ستاسو نه لم دې ته ماښام زما اراده وه اول خو ته رامخې ته شه ظفر بھائی چې ته څه اوپینین وایې د کابل د ورول افغانستان تجربه دې څنګه ده یاره زه به دا خبره اونست اوپینین ورکړه دی که نه چې زه افغانستان ته راتلم زما ذهن کې ریزرویشن وي خو زه چې ترمید نه راغلم تر دې کابله پورې راغلم په سبلا چیک پوسټونو رالو هر ځای رالو هر سړی ډېر ریسپیکټفل دی چې پوه شي چې دا پښتانه دي دغه دي دومره قدر عزت کوي موږ سره پاتې شي موږ دفترو ته لاړو موږ ایون د دې سکیور زون کې وزارت خارجه ته داخله ته راړو نن موږ د کابل تور دفتر ته لاړو هر سړی ډېر زیات ریسپیکټفل دی او لکه ما دا نه ایکسپیکټ وکړل چې دا به دومره نایس اینډ پولایټنس سره موږ سره ډیل شي نو زه وایم چې یاره افغانستان کې د پښتنو لپاره چې څومره قدر عزت دی دا ما لپاره ډېر زیات دا خبره ما ذکر دې د خولې نه تاسو ته اوروله چې بیا دا فکر خلک ونه کړي چې ته خو افغان یې دا هم افغان دی موږ ټول افغانان یو پښتانه ټول افغانان دي خو لکه د دې لومړۍ تجربه وه نو ما چې دی درته ووایي چې د ده څه تجربه ده زه خو مخکې اوبیسلي راغلی یم خو ډېر هېڅ تنګول نشته که څوک راتلل غواړي راتې شي او دا پوښتنه زه سکندر نه هم کوم سکندر خانه ته خپله تجربه وایه موږ ته بس پروفیسر ته د ټولې خبرې وکړې زه به پکې نور څه نه یم خو هغه وی خپله کوره ګله کوره کابل زمونږ کور دی بالکل حقیقت داسې دی افغانستان زمونږ کور دی موږ ته پکې یو لحظه دا محسوسه شوې نه ده چې موږ په پردي هېواد کې ګرځو داسې ښکاري چې موږ خپل کور کې ګرځو بالکل دا د افغانانو کور دی دا ټولو پښتنو کور دی او ټول پښتانه دغه کې دغه نه خبرې کوي هغه وایي خبر ته وشته او بیا د بوټانو یا د شناخت شو السلام علیکم د دې د کودتا هغه یعنی شروعیان ببرک کارمان وي ځامي وي شادخ دی زینب جهان ها اصفهان ګیران کې کنه ها دا ینګ ملګری چې لطف الله نوم دی لطف الله د دې انچارج دی نو چې دلته څوک راځي د دې سره ملاویږي قلب هم د تخلاصي شینچې هم د مانیسکی او مخبره هم د مانی داسې وایي که نه نور څه پکې ته اضافي کوي هر کله راشه خدای مو راوله خپل ځای مو ده قدر او عزت مو کوو مننه خدای سره یو څو عکسونه وباسو دا هغه انټینشن داسې دغه نو هغه بس اقتدار لاسته پوه شو دې په دوه کاله ماشوم دا کړی دی بیا ټول یو قبر ته ورمشتو نو دی بیا د بوټانو نه کوي
دی چې یو سړي ما پسې خبره هم کړې ده نه بیا کتلاو لکه بالکل د یو سردار هم نه پرېښود لکه ډېر د خلکو ته غوسه هم په ځای وه چاته دی داود ته داود ته که نه هسې خو نه کوتره کړې دا خو دی خو دی وي چې ډېر خلک ورپسې راغلي پرېښودې نه لکه بالکل لکه 2 کالو ماشوم